الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. زما عزتمندو خصوصاً جناب حضرت مولانا سردار محمود صاحب حفظه الله او زما د دې کلي مشرانو محدودو کشرانو په کورونو کې خاص کر د واده کور ته راغلي مسلمانانو زنانو نن به دا خبره ډېره ناشنا تاسو ته لګي بلکې دې کلي کې به د محله کې به هم څه نوي نوي لګي چې واده ته ګوره او په واده کې بیانونو ته ګوره او واقعي نوې ده دا خبره خو چونکې مونږ د خپل دین نه ناخبره یو او مونږ ته زمونږ دا دین واضح شوی نه دی نو د دې وجې نه په دین کې هغه مسلې چې هغه مخکې مونږ نه یې اورېدلي او مونږ ته یې څوک بیانوي نو مونږ دا سوچ کوو چې دا چېرته نوې راووتی. یو مختصر مثال د دور د جاهلیت نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د لا اله الا الله دعوت شروع کو چې د یو الله نه کیږي او دا درې سوه پنځه شپېته خدایان دا معبودان اے مشرکین مکه چې تاسو جوړ کړي دي دا عاجز دي دا هیڅ نشي کولی او یو الله ارس کولی شي نو دې خبره سره هغه خلک ډېر تعجب کې پرېوته او دا تعجب کلمات داسې وې اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. دا څنګه سړی پیدا شو دا څنګه پیغمبر پیدا شو چې چنګ او غن خدایان دغې نه یو دی جوړ څه ناشنا خبره کوي نو څه ډېره عجیبه خبره کوي نو خلکو باندې ډېر ناشنا او ډېر عجیبه دا خبره لګېده چې یو الله څنګه هر څه کولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایل بدأ الاسلام غریبا وسيكون غریبا. ما چې کله د الله تعالی د دین دعوت شروع کو نو خلکو وې نوې نوې خبرې راوباسلې خلکو وې ناشنا ناشنا خبرې کوي نو نبی علیہ السلام فرمایل زه به محنت وکړم خلک به د دې سره مانوس شي خو یو زمانه بله را روانه ده زما په دې امت باندې وسيكون غریبا چې دا دین بیا خلکو ته بیانې نو نوې نوې به ورته لګي نوې نوې به ورته ښکاري لکه نن موږ واده کې بیان کوو خلکو ته بیان نه ښکاري
دا سوار دا سوا کال مخ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی نزو لالا دی تچے زمون مولانا صاحب و سید الرحمن بھائی دے ټولو په شریکه باندې د دې ذهن ته دا خبره ورکوده کړې ده د دې په ذهن کې یو جذبه وه نو دا سوال کوم د الله په دربار کې چې دا یو طریقه دی الله په دې کلی کې جاری کړي چې په هر واده کې علما راځي او دغه څه بیانات کیږي نو دویما چې موږ دا ناس کسان دی موږ بټول مړ یو او ان شاء الله چې څوک دې کلی کې دې محله کې وعدت عالم راولی نو دا ناس کسان چې موږ څومره یو ان شاء الله زموږ به پورا کړل ځکه آغاز وشو موږ آغاز وکړو او د نیکه آغاز وکړو د یو نیک کار بنیادوم کې هو دغه سلسله کې ما کم آیت چول وستو نو دا آیت د قران د 22 پاره سوره احزاب نه او پدې کې د واده ذکر دی پدې آیت کې پدې آیت کې د نکاح ذکر دی د نبی علیہ السلام یو متبنا دي ته د په علاقه کې سړي خپل اولاد نه نورواره یا خورزا یا خورایدان سره کور کې دوی کې ته متبنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو معصوم لوی کړو دا زید دا غزید چې کلاغه بالغ شو هغه نکاح کو نو د نکاح د پاره نبی علیہ السلام په خپل خاندان کې د تور لور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا غي انتخاب وکړو او دا غي کرے تپوسو نو دا زید چې و دا نبی علیہ السلام چلوي کړو دا غلام دور د جاہلیت کې زنانه په ځنګل کې تیرې دی غله پیرا پاسې ده نو دا زید معصوم وسره او نور څه سره نو دی ته او بیا یې د مینا په میله کې حرس کو حضرت خدیجه به واغست او چې کله حضرت خدیجه به د نبی علیہ السلام سره نکاح وشو نو دا زید نبی علیہ السلام ته ورغوي دا پتا سره نو نبی علیہ السلام دیوړو کې لوي نو د زینب ورونو وی چې د نبی علیہ السلام دا د نکاح مطالبه زموږ په کور کې زموږ حجت خاندان دی دا غلام دی نو لکه د الله نبی زموږ د لور خور نکاح د غلام سره کوي داسې یو سوچ په ذهن کې راغی یو خبره کوله راغی نو دا آیت الله تعالی راولې کوم چې او دی آیت کې دا مسئلہ ذکر کړه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه د مؤمن سړی او د مؤمن زنانه د پاره مناسب ندی اذا قضى الله ورسوله امرا چکل الله او د الله رسول یو خبره فیصله کی ان یکون لهم الخيره من امرهم او بیا پکې دی خپل اختیار استعمالي نو مسلمان او مسلمان زنانه بداسي وصیت راغی د زینب نوم پکې نشته د زینب درونو نوم پکې نشته خو هغه کور کې پوری دا موږ یاد کړو ځکه چې د الله نبی زمونږ کړه تاسو کړی دی موږ دا ویلي نو دې کې خو بس برسو مراد نه دي موږ د الله د نبی د فیصلې نه مخاړو نو پورن د نبی علیہ السلام دربار کې حاضر شي او ته وی د الله محبوبا زمون د خور نکاح چې چا سره کول غواړي تا دغه د اجازه د دې آیت کې متصوي چې مؤمن سړی او مؤمن زنانه ته د الله او د الله د رسول حکم او طریقه ښکار شي باس دیو باغ دی باندې ودري کې خپل خبر وکړي او فورن به متوجي شي د الله حکم ته دا الله د نبی طریقې ته نو وس واده ده دته ولیمه وېدی دا ولیمه ټکی چې ده دا د التیام نه وته او د التیام معنا په پښتو کې د ناوی او د
کم کس سره چې نکاح شوي د هغې ملاقات وشي نو دې ته التیام وایي او د دې نه پس چې کومه ډوډۍ ورکولی کېږي نو هغې ته ولیمه ویلي کېږي دا سنت ده نو موږ لم چې کله مونږه لومبنۍ مسله دې ده کې دا شوه چې واده کوو نو چې د ډوډۍ نه مخکې مونږه بهتر دا ده اعلی طریقه دا ده بهتر طریقه دا ده اعلی طریقه دا ده چې مونږ او تاسو واده نن راغی او سبا له خلک راجمع نو دا به ډېره شریعت ته برابر شي او دا به ډېره موافق د شریعت شي دې ته څه ویلي کېږي دې ته ولیمه ویلي کېږي ولیمه تاسو به نور بړه کې کېنئ نور پاتې را پاتې ولیمه دې ته ویلي کېږي نو دې کې چې کومه ډوډۍ ورکولی کېږي نو هغې ته ولیمه وایي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل سنت دي لومبنۍ خبره پکې مسله پکې سره ده چې مؤمن او مؤمنه زنانه د دې مسلې نه خبر شي نو بیا به آینده دپاره که نن خلاف کړي په دې به توبه وباسي او را روان به عزم وکړي چېرې دې که خو راته پته نه وه خو نن راته پته ولګېده نو انشاءالله العزیز چې آینده به داسې کوم یو مسله دا شو ټیک شوله دویمه مسله د جنګ مسله ده جنګ ناپوهتیا یې خلک کوي کېدای شي واده کوي نن دلته شوي دا په دې ګناهګار بني ته پته نه پته ولګي بس ټیک ده خو چونکې اوس زمونږ دپاره دلته کې مسله داسې ده چې قرآن کې یو حکم الله را لېږلی دی وانذر عشیرتک الاقربین اے پیغمبره رشتہ دار دې د الله نه ویروه دا یو حکم دی قرآن کې رشتہ دار دې د الله نه ټبر دې د الله نه ویروه زمونږ شیخ عبدالسلام رحمه الله رستمي په خپل تفسیر احسن الکلام کې په دې آیت باندې لیکي چې الله خپل پیغمبر ته ولي وی چې ټبر د الله نه ویروه ټبر د زما نه ویروه دا ورته ولي وي نو د دې پنځه وجې ذکر کوي څو وجې ذکر کوي پنځه چې ټبر ولې ویروه نو پای کې یو زمونږ دپاره ده ټبر د الله نه ځکه ویروه چې د الله په حکم باندې درته عمل کول اسان شي اوس خبره باندې پوهېږي مسله دا ده دوه رونه دي او دواړه رونه د مسلې نه خبر دي دواړه رونه د دین نه خبر دي د یو لوري د بل زوی له ورکړه دواړه په مسله پوهېږي چې طریقه دا ده چې د چا لور ده نو د هغې پلار د جینۍ او د جینۍ مور به دا خپله لور د لاسه ونیوي او ضرور کور ته به راولي دا شریعت طریقه ده دا څه طریقه ده د شریعت طریقه ده ځکه دا زموږ ستاسو ایمان دی چې په دې امت کې د سیدنا فاطمه رضی الله تعالی عنها نه اوچته بله زنانه کېږي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الفاطمه سیدة نساء اهل الجنه د جنت د زنانو سردار چې دا نو هغه ځان سره یاد کړئ او پېژنئ هغه ګورې فاطمه چې زما د جګر ټوکړه ده څوک ده فاطمه زما د جګر ټوکړه ده د جنت د بیبیانو څوک ده سردار ده او د هغې نکاح څنګه نبی علیہ السلام د لاس نه ونیوله او د علي رضی الله عنه کور ته یې بوتله او په کټ کې د ځان نه یو طرف ته علي صاحب کېناوه بل طرف ته فاطمه رضی الله عنها کېنوله دواړو ته یې نصیحتونه وکړو او بیا پیالې کې اوبه دم کړې دواړو له یې ورکړې دعا یې ورته وکړه او بیا پرې نبي علیه السلام راپاڅېد اوس مونږ ته ګران ځکه په دین باندې عمل ګران دی چې که زما د دین سره تعلق دی نو زما د رشته دار د دین سره تعلق نشته که زه ورته یم چې ته دې اډور راولې نو هغه راولي نه راولي ولې د پښتو معاشره کې دې ته مشرف وایو مسلې یادوې ډېرې ښکلې مسلې راته کوم دی اوس زموږ پښتو معاشره کې ښوده چې خبره دوه مسلې مې وکړې مسلې به څلور شپږ کوم نو تاسو مسله یاده ساتئ چې دې د پورې راله دې به یو بله مسله کوم خو دې کې راته یو مثال پېښ کړئ چې دلته مونږ او تاسو ته په دین کې یوه خبره پته نه او هغه خبره مونږ ته ښکاره شي مونږ د هغې خبرې نه خبر شو نو مونږ به فوراً هغې باندې عمل کولو ته راځو د عمر فاروق لور وه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا د عمر فاروق صاحب لور وه
او دا کونډه شوی و بیا په نبی علیہ السلام واده شوی زمونږ مور درته دا چې کله کونډه شو نو عمر رضی الله عنه راغی او ابو بکر صاحب ته وی اے ابا بکر رمې غواړي چې دا خپل بچی طالب په نکاح باندې درکما خبر دې سوچ کوه د خپل لور د نکاح په خپل باندې نو پته ولګی چې دا بے غیرتی دا په لور تنګېدل نه دی په خبر باندې ورسېده کنه نو نن دې د معاشره کې څو خطا کیږي نه خپل څو خطا کیږي که چاته یې یو نه کړی دا کلی شرمې کې نه شرم ویل که سم په تانګو وینا ودا زما د دین طریقه ده چې زه خپل لور یو نیک سړی ته خپل ویل شم چې یو نیک با عمل انسان دی الله ولې انسان دی او زما په نظر کې نیک دی نو زما د دین طریقه ده چې زه ته خپل دی چې زه خپل بچي په نکاح باندې نه دام د دین نه خبرو ابو بکر سے چوډه ټکا وی زنه نو بیا په عثمان غنی سے پسې راغی ودې ته ګوره په لور تنګ نه غوړې دې حدیث ته خیال دی هغه ته وی چې عثمان غنی زما لور حضرت حفصه طالب په نکاح باندې نغوته دې لک سوچ لګ ور درو دې ته راغی پته نو درو دې پس وته وی ویری جی زنم ته نو عمر سے وی د عثمان غنی سے په خبره باندې دومره خپه نه وم ځکه چې لک سوچ دې پکې موقع لکه چورلټ انکار راته نه کو خدا ابو بکر سے خبره لا خپه کړو ځکه چې ما وته ویل چورلټ وی چې نیم تیار دغه نو خبره دا خو سره مالي چې لکه د خپل اند ته نیک سړی ته ویل شي دا واده مسله ده په دې کې دا نشته سوخ پس نبی علیہ السلام دا حضرت حفصه سره واده د عمر ته دې سره ابو بکر ته راغی عمر فاروق سے پسې وته عمر صاحب یاد دي چې دا یو غره ماته داسې ویلو نو ته وی عمر ته چوډټ انکار کړو وستاړه ته وړر دوک در رسېدل هغه وی واکیړه مې ډېر خاطر نو یو زمانہ ته وته چې ما چوډټ انکار ولې وی ولې دې کوي وی چې کله حضرت حفصه کونډه شو زه د نبی علیہ السلام سره ناست نو وی نبی علیہ السلام ما سره خبرې کولې نو په خبرو کې د نبی علیہ السلام د زبان مبارک نه دا خبره وته چې زه حضرت حفصه سره نکاح کوم ورته دې خبره باندې دوی دا ما چې چورلټ انکار کوو کنه نو ما د نبی علیہ السلام ته اوریدلی عرض مې کو دا خبره مې دې پوره کوله چې زموږ دین کې چونکه موږ رشتہ دار د دین نه خبر نه مثلا متقاطع ده کچری نن زما رشتہ دار هغه د دین نه خبر وي نو ما بجنګ نه مو خبر مې جنګ نه کوله بیا به زما په خپل ورو تعلیم تبا نه راځي زه په خپل ورو په گاډي کې کېنو خور به وسره شي مور به وسره شي ترور به وسره شي خیر دې د دې کو نه دوه نه لري شي خود جنګ لو دا رسم د اندوانو دوه مسلې شي د جنګ لو رسم به چاره او دا د علماء ذمہواری ده چې خلک دې خبره کوي نو کوم شي وی دې خو شي وی او چې آینده سړی اعظم وکړي ان شاء الله ولذي که زما د زیو دي که زما د بچي وادي نو زه به خپل کور باندې سره دا خبره اول کول چې بای نماز ورکه تاسو باندې را دې دا وایي ابو زمو ملګری د درس د بچي چا تاسو کو نو ته هغه ورسو شرط باندې وته یو بچوري نه راوړل یو باختر نه راوړل دا په خدای رسول په قانون کې نشته نو چې خدای رسول په تاسو باندې اوسې نه دی یاره کنه د زماره طرف نه په تاسو باندې پابندي بس زما بچی دا تاسو نه مې درکړه ساتو پیسې سود کی نو چې کله ولاله سم ولور به ماته هغه اعتراض نشته خو په دې خاصو موضوع باندې خاص څه راوړل قطعا دا رسول رواجونه به زما په کور کې نه او چې کله تاسو وعده تړو شي بس ماته وایو ډایرکټ په کوم دی سبحان الله نو موږ تاسو په دې دویمه مسله په وعده کې د جنگ ده چې ان شاء الله موږ ناس کسان اعظم چې کچره زموږ دغه او بیا مجبوری نو بس ډېر کسان باندې چې مجبوری د اول با کور والا سره په طریقه خبرو کاغي به خوشاله او د الله او د رسول سنت طریقو ته بیان کړو موږ مسلمانان یو زموږ پړه کې د الله او د رسول د خبره قدر شته کله په طریقه را خبره پکاره دي سړی لپاره نو دویمه مسله د جنگ شو چې جنگ نه بدان ساتو دریم یو عمل په ودونو کې
اگر چې وس تقریبا زما په خیال باندې ډیر ختم شوی دی خو یو لږ وخت پستا چې دا الګ د کوم وادي نو غد جینې په کور کې پکټ باندې کیږي پالنګ باندې دا درې خبره دا خبره ما چې کوم ایت وسته لري کنه دا ټول خبرې به آیت لروړو نو که زه مؤمن ما او زه مؤمن زنانه ما ایمان والیم نو کما دا سکړي نو زه اوس پړل کې توبه وکړم او آینده به اعظم کوم چې دا څه بیا نه کوم ان شاء الله نو دویم په پالنګ د الګ کې جوړل دي نو دام د ایدوان رسم دی دا ولي دا زمون په روستم کې ایدوان ډیر پاتې شي ځکه زمون د روستم کثرت کارونه نو لکه اوس تقریبا نشته دا خبر ټول حق ما مو چې واړو چې ماشوم به سنتو نو په اس پیسې ورکو بابا له به ګوره لا دي مو وای لا دي وډیرو مر و زمون په دی وخت چې موږ چې کوم دي ماشومان به ورو بابا له پاس پکې نه ولو لوی چې کوم دي لشکر وخت روان ساو یاد دي روان غنایي دا وسنیا کړه و دې کمبر بابا ته چې کوم دي راوستلو الکه کې وسنتو هله پاس پکې نه کمبر بابا له راوستو دا به اندوان کوو الحمدلله دا رسم ختم شو دینه څوک نه کوي دا دین راغی رڼا رااله نو چې کله دین راغی رڼا رااله نور و ان شاء الله هغه رسمونه هغه رواجونه به ختميږي او صحیح دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بخکار کیږي او هغه باندې به عمل کیږي نو درېمه مسله مې وکړه د پالنګ چې په پالنګ هجول د الګ په ودونو کې دا طریقہ د اندوانو دا طریقہ د مسلمانانو نه دا بل پای کې ناروا وسوره کېدل چې د دې الګ سره وا د تر زامن او د ماما زامن سره دوستان وسرم د جینې کوړه ورننه ولې شل بيزيش کسان ورننه ولې نه د بے حیاي نه د قران کریم سخت دشمنی بوا ځکه د قران یو سورۃ غون په دې مسله راغلي دي سورۃ نور دا غي مخالفت سره باندې کوټه چې کوم دې پر دې کوړه مخالفت کوي نو دویمه مسله د پالنګ شو دریمه مسله د واده په موقع باندې چې کله د جینې دا الګ کور ترادن نه کوي دا الګ کور ترادن نه کوي نو دلته کې دوه کار کیږي دم په کورونه کې دم کور کې خپل شی والله دې مافیو کې خدا وډېګا نه درې سوې دی بس دی بری او ما دا جاده واده نه پس پته لګې دی او ما شو ګره ما ډوبه بیا الله مال لور را کړو هغه مې شو ګره چې خبره خو درو نه او غوړ الله فضل عالم شو اوس په عالم شي کې خیر او حافظ ده قران یاد کو او الله وی د نګمل هذه علامت دار جوړ دی ول الله لور د خیر خدای حسنه روبه لور نو دا زنانه لري کې دی ول زر معشوق بلاس کو دا د اندوانو طریقې دي ها زنانه له معشوق بلاس کې نه ورکې چې دی خپل روبه معشوق دا طریقې د اسلام سره دا طریقې د اندوانو دي نو اول سلورمه مسله دا شو چې مؤمنان سړي مؤمنان زنانه با چې کله جنې را واده شي نو هغه جنې ته معصوم پلاس کې نور کوي سلور سړي پیندمه مسله د موږ په علاقو کې دانی بنولي سو کجوري ولي باندې کې کجوري نو د واده په ډوم باندې ورځ باندې د غلي بیزتی وشي لکه بڑا باندې غنم او ور دي د خولان شي وربشي د خولان شي څوک چې کجوري اچي د کجوري د خولان شي نو د الله د حلال روزه بیزتی وشي زموږ استادان وی بیا ډوړې مخې دا خدای هاونو ورته بیا دې ډوړې مخې بیزتی یې کړې رسم او رواج پسې دلی دي بیزتی یې کړې د ډوړې رچې نو پیندمه مسله په ودونو کې هغه مسله ده سره هغه رزق موستل ندی پکار شپږمه مسله نبی علیہ السلام فرمائی ولیمہ لکه سبا چې با روټه تاسو سبا راغله دا ولیمہ ده ان شاء الله نو نبی علیہ السلام فرمائی شر الطعام بدترین طعام د ولیمه هغه ده بدترین طعام د ولیمه هغه ده یطرق فيه الفقراء چې جزانان بغیر کی چې جزانان بغیر او مالدار بغیر وایي نو بس سوچ کړئ لای دوسم نو کرګای سو پاتې شي به چنګاون دي چیر اسنه چې الله نه پدې ناراض شي الله نه پدې ناراض نشي اسنه الله نه خپشي بده باندې الله را خوشالي د موږ په غم بدل نه کړي
نو چې وسم سړی سوچو کی یو کس پاتې شو چې له کور پلار کې پاتې شوی دی نو نبی علیہ السلام فرمایي وی بدترین ونیمه هغه چې غریبانان باندې پاتې چې موږ څوک ودونه کوو ان شاء الله نو چې هر قسم سړی تا وینا او چې کوم زما پټابر کې په خاندان کې دانا چې زما تر مالدار دی او خدای هغه ورټولو مخ کې راځي اته چې ته بلکې نن ډوډۍ لاري له برازي او تر اخره وایي او چې غریبي هغه ډوډۍ له براشه بس ډوډۍ وو هيا دې فرق ته خیال دې د اندوانو ته انګيري ځکه زمون د اندوان او د مون په دین کې فرق دی چې اندوان د ذات پات د نظام قائم دي او مسلمانان د مساوات قائم دي هغه کې په ذات فیصله کیږي مسلمانانو کې په مساوات دي تقوا د پرهیزګاری باندې فیصله کیږي نو په ودونو کې بل مسله هغه ولیمې دعوت ورکول دي بیا زمون د عام خلکو لپاره یو بل مسله لالا مال دعوت راکړي لکه پرون ریتا ورډي ودونه ما به بیګا ملګری راغی دعوت راکړه ما سره د درې ملګری نه ما ته وی ګوره ما دای دستا خاص کسان ته تر شپور باندې وی نغی ته وی تا ته دې کوم چې سی وای کسان نه راوړي نغه ته تا ته جدا وینا را تا ته جدا وینا دا دې باندې کوي چې تاسو مولي دې دغه دې به आवाज راځي تاسو په جدا جدا راځي ما ته وی ګډ ډرایور د سړی نغه ته جدا وینا نبی علیہ السلام فرمایي تعالی د یو کس دعوت درکړي او تا ځان سره اسید روان کو ځان سره دې اسې یو روان کو نبی علیہ السلام یې غل راوستو غلا یې وکړه او غل دې نه غل دې راوستو غلا یې وکړه او غل دې نه لا د چا ولي میلا د چا دعوت لبا ځان سره سیوای کسان ټیک شو نه هو اگر ته ویلی نو بس ټیک کاغه نه ویلی نو ګوره قطعا بدن سره سیوای کس نه بولو او وس یو دې زما خپل او زما حضرت با اعتماد دوست هو يرشي دي او زرا غده دې ذمہوار حیثیت لرم نو کدان سره بودم چې زما هغه سره خپل ذاتی تعلق شته نو خیر دې جدا مسله ده او چې عامه ویناګان جنوي کې باندې یو د دې مسلې لحاظ پکار دی ولیمه کې سی وای سړی چې چاله دعوت نظام سره نه دی بوتل پکا نه دی نظام سره پکا بیا دیږي ومه مسله هغه د اختیار ته وته چې دا الګ او د جینې دا طرف د پلار کړی دی هغه دلته کې راځي زموږ یو رسم کې او ټبر دی کې ناشنا روایت زموږ په دې کلو کې هم ته نه کاری نشته چې لک دن نه لرشي نو دا لک هیلې نه هیلې دا خبره خوین دی ای بر اشاره طرف راځي نو دا لک نه مسپلې پټه دلته وخت نه او دلته شته دمه شته خلک کې دمه کې نشته ها دا موږ غوښتل نو ماته ځکه پته نه لګي نو دا لک نه سپلې پټه نو دا سپلې پټول دا د الله او د رسول د طریقې نه خلاف دي دا الله او د رسول طریقې کې نشته نو چې موږ تاسو پیار کې په دې طریقې باندې نه کوو چې کله جینې دا الګ کور ته راوځي شي نو د تر ځامن اورونو ول په نمبر یو ګوزي نو جینې را پاتې را خیر علي و دی ول 700 روپے ورکړي دا څه کوي دا طریقم د قران او سنت نه خلاف او ناروا ده دا ناروا ده ها خرب ولرشي ما مې دې تکي ترې دې تکي د لیور او د تر د زامن دی جنې له بوتل او دې را پاسې دل او دې ته خیرالي وي الله اسم الله اول مبارک ور کول د الله او د الله د رسول په طریقه کې ناروا دي دا خو زموږ ایمان دی کنه چې پیغمبر علیه السلام زموږ ټول سره روحاني پلار موږ ټول دا روحاني بچي د امت زنانه چې دي دا د نبی علیہ السلام بچی دي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عائشہ فرمائی والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة قط او کما قال وی زما د الله په ذات قسم وی چې د امت پلار دی لیکن د نبی علیہ السلام د لاس مبارک چې دی چرته د پردې زنانه د لاس سره نه دی جنگي د لاس نه ملو کړي چې پیغمبر علیہ السلام لاس نه دی ملو کړي د امت پلار دی نو بل سړي تر لاس ته ملو اجازه شته ها اوس یو څو کسانو ته شته یو عالمنا یو عیسائی تاسو استاذ را زنانه چيري دا ولې دا اسلام چې اچھا سره بلاس نه ملو ولې اسلام په دې پابندي دی ولې دا نغړ ډېر پوهه عالم دی
او ته وی تاسو کې کم دا انګلند کې چې کوم یو ته وی شادان کې وته دا ګوتنه ملکه وی تاسو کې چې ملکه کوم ده نو ملکه ارچا سره لاس میراوي هغه عیسائی ته نو ته وی نه وی چا سره میراوي وی صدر سره وزیر اعظم سره او سپیکر سره د دې نه سیوان لاندې وزیرانو هغه سره لاس نو وی د مسلمانانو ارزنانه ملکه ده د مسلمانانو ارزنانه ملکه ده لار سره بلاس ملاوي رور سره بلاس ملاوي رواره سره بلاس ملاوي خوري سره بلاس ملاوي ماما سره بلاس ملاوي اریو سره بلاسو وګه ستاسو ملکه صرف د دریو کسانو لپاره ده او د مسلمانانو هر زنانه چې دا هغه څه ده هغه ملکه ده دا بادشاہ سره لاسو نه ملاوي والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قد وذ ما در الله فذات قسم وي کله نبی عليه الصلاه والسلام دا الله مبارک چې ده دا د پردې زنانه د لاس سره کوي د دې وجنه زنانو ته خصوصي تعلیم دی الله رضا لپاره دا شپه ده او دا وخت قبولیت ته دعاګانې دی وخت الله ته مکمل متوجه شپه ده تور تیار ده چې د نن مخکې مسوره لاسونه ملو کړی پردم نه ده کړی الله تعالی نه چې پړو لکه ما پیو او د مر پته لګی د مر کیس پته لګی چې موږ به دیړو لکه الله ته توبه وبا سبا مر راشي ان شاء الله چې په دنیا نه کوي او په دې وعده کې عزم وکړو چې ان شاء الله نن پورې ما کوم کسانو سره چې لاس ملو کړی وغي سره لاس ملاول جایز نه نو زه به ان شاء الله ولذي د نن پس داغي سره لاس ملاول د شرعي پردې لحاظ د دې زنانو مبارک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي درې قسم سترګې دي چې د جهنم اور په حرام دي سو قسم سترګې دي درې قسم سترګې دي یو هغه سترګې چې داغې نه د الله د یری اوقات وشوا یو هغه سترګې چې مجاهدینو جهاد کو او ټول ورځ جهاد شو مجاهدین ستړي او هغه د شو یو مجاهد وې اخته شو کوي او مورچه باندې ولار او دا د الله په لار کې وی حبات شونه په دې سترګې جهنم اور حرام دی او دریم د هغه مسلمان زنانه او د هغه مسلمان نارینه سترګې چې کوم ځای ته الله په قتل حرام کړی دي الته کې کوم دی ونه نو په دغه سترګم د جهنم اور حرام دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې باندې داسې عمل کوي داسې عمل کوي روم طرف روان دي بلا ملکونه پتا رومیانو مشورې وکړې یو بل سره وی بای دی چې په کوم ځای راتېریږي په کوم ځای راتېریږي نو ایسو کوته ټینګېږي نشي ایسو کوته یو قوم ته ټینګېږي نه و ډایرکټ ملکونه پتا کوي راځي چې ترتیب جوړ کو چې د دینه بچو کنه بچ کېدل نگران نو وته وی سو نو یو بشیر پکې دا مشوره ورکړه وی د دې ډېر وخت شوی د خپل زنانې نه دی وایي برابر باندې نو وی د روم جنکه خایست هغه وخت ډېر مشهور وي زنانه سنبال کې بچتونه وته کې نه نو دی به زنانو ته وګوري نظرونه به دی طرف ته متوجي شي نو چې کله د دین ضرورت دی زنانو طرف ته متوجي شي نو د دین په جهاد گیر شي د الله مدد به کټ شي ځکه بد نظر کوي چې کله د الله نظر کټ شي نو به دی بیا جنگ کول د طاقت بیا د مقابله نشي بیا موږ ته کوم دی بیا موږ ته دې ټینګې دي نشي بیا ټینګې دل د دې موږ ته سړي هغه ګران نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین داغه امیر ته پته ولګی چې مخکې رومیانو سازش کړي رومیانو سازش کړي نو ټول لشکره د روم تر داخليدونه مخکې راځه مکوبا او ته وی اسمعوا واطيعوا زرت یو اعلان کوم زما خبره وره او وګ وتکیره پته وقال ربكم او استاس رب تاسو ته ویلي دي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم مؤمنانو سړو ته وایا چې پردې زنانه تاسو له مهله راشي نظرونه کته ګوره نو لہذا روم ولا سازش کړي دي کنه نو برابر نه وره په صحابو کې دومره اطاعت چې د روم نه اوتل غره نو یو بل ته وی دومره چابر نه وکړي چې په دې کلی کې چتونه دومره دای کی د الله او د رسول د خبره د منلو جذبه وای دا
مونږ زنانو دا تم ساتو چې ان شاء الله نن د الله دا مبارک شپه دا برکت شپه چې دې کې د الله کتاب دی وکړه تاسو مخکې او مونږ تاسو د دین په یو د ولیمې یو خپل پروګرام دی او مونږ په دې شپه کې د الله تعالی نه وغواړو چې اے الله زما نظر بد نظر چې څومره شوی دا راته معافي وکړي او زما را روان ژوند چې دی اے الله تعالی زما را روان ژوند د بد نظر نه چې کوم دی وساتي دا د ولیمې په اړه کې نور هم ډېر خپل مسلې دي چې شپه او تاسو هم ستړي یې ټول ورځ منډې والي سهار به بیا ان شاء الله تاسو منډې وهئ نو صرف دومره پورې خبرې ځان سره یاد وساتئ چې کله تاسو د واده پروګرام کوئ نو خپل عالم سره کښېنئ د الله لپاره او یو عالم نه ځان پوهوئ چېرې په واده کې په نکاح کې په ولیمه کې د نبی علیہ السلام سنت طریقې کوي خو دې لپاره یو یاد بتاته چې هر سړی په دې نه پوهېږي دا یو مسله شته نو هر مولا نه به دې تپوس هم امام رازي رحمت الله علیه ویلي دي که نه وایي ته به هغه علم له لړ شې نو هغه نه به داسې تپوس کوې چې ما ته د واده مسنون طریقې وښیه ما ته د واده مسنون طریقې وښیه نو که چېرې دا عالمي او دې یقیني پوهیږي نو دې به تا ته وضاحت وکړي تا ته وایي چې ته د مفتي نه تپوس کوه ځکه دا مسنون ټکي نه دی په دې کې ټول چل نو هر مولا به پوهیږي نه نو اسې نه چې تا غایا مړه وی واده خو چې کوم دی په دغه هسته کې ا ډېر زموږ داسې زموږ ودونه ولې زموږ خلک په خلو باندې باندې کوي خو دلته واده کې ډنګ ډونګې زموږ مولي صاحب په ټول نه مکه خیرات په قرآن او سنت نه هلاک او زموږ مولي صاحب چې کوم دی په ټول نه مکه ناس نو خلک کوشي به مولي صاحب پکې ناس خو دې کیږي وسره نقصان دی کوي زه خو ستاره لپاره دلیل دې کنه زه خو ستاره لپاره حجت انتما ته ګورم نو د دې وجه نه داسې علما الله والا اهل حق موجود دي په دې باندې چې دا هر مولا غوړي دا کار نه ځکه ولکه احادیث دي نو په ولکه احادیث دي آثار سنن دا ټول پکې دي پدې کې زموږ لپاره د نکاح مستقله ایسه ده او پای کې مستقل طریقې دي او اعمال دي نو چې موږ تاسو ان شاء الله په ساده طریقې سره نکاح کو دی واده کې زما واسطه نو دا ډېر دي نه پاره وکله کله په دې سنت باندې عمل پکار دی چې نن د ما د زوی ولیمه ده او له بشن یو من کجوري بواله روجو کوه بنا یو پیند دړې کجوري بواله او چې کله نکاح وشي نو کجوري به تقسیم کوم دا سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صرف د حضرت زینب په ولیمه کې بيدار راغی او هغه چې دا نکاح پاسانو کې تړل شي ټول نکاحونه په مکه تړل شي او د حضرت زینب نکاح الله پاسمان کې تړل او دا غیر پر صحابه کرام چې کله رالل نو لږ مخکې راغلي او بیا چې کله ډوړې وګړه د نبی علیہ السلام د کور نه اړه نه کېده نو نبی علیہ السلام باندې بوج شو او ته ویل شو چې بس کې کړه تاسو ته په ورځ دی نو الله تعالی آیت راولي کو سورته احزاب کې او ته وی ګوره چې کله تاسو ته دادی وی چې دومره د وخت راشي دومره د وخت باندې چې تاسو بیا ډوړې تیار نه او د واده په کوور باندې تاسو وځي نه پریشان دي دومره د وخت باندې نه دی او چې کله ډوړې وګورئ نو فانتشروا بیا خورشي ولا مستعنسين لحديث غب شپ بیا مګین چې په وګورئ تاسو غب شپ شروع کو او کله کور مالک چې زهر دې نه غب لګو ودل کې هیبر شاج دې بلا بلوانه ناس نو دې ما سره غب لګي کدي بدن کې خدا تا په ډوړې په حدیث ہے وہ سچته نه یاره بس اجازه دي چې صحیح ودی دي ساش نو دا د آداب دي چې بس روټه دي وګړه او د قربا منډه ته ګور چې هغه په خاله په منډه دي نو بس تخپل باندې اجازه تخلا او په خپل مخ باندې دا د ولیمه سره متعلقه چې کوم دي آداب نورم ډېر مسلې په بهر حال کې زماره به ثبات شي نو د الله د خوشاله موقع بار بار راولي کې ان شاء الله بار بار به بیانو دا دعا کو چې الله تعالی دې لاله دي په دې واده باندې ډېر خوشاله الله دې ولدا چې نن کوم عمل وشو الله دې دې ټول کړی د پاره دا یو سنت جاری کړي او الله دې په ارواده کې دکس چې کوم دی د شپې د واده د مسنون طریقو د مسنون اعمالو د بیان کولو جذبه د ارچا جوړه کی چې په ارواده کې داس مجالس جوړ علماء کرام راولو خو کی سبونه غوړي خدای الله تعالی لپاره چې بای د واده او د سره مخکې خبره کوي چې خو زبو د بوزما وګوره د واده مجلس ته د واده مسالې براته کوي دا به د مخکې وي نو چې د قران ختمي او راشي د قران ختم ده او دلته کې ډیر شماره د قران ختمونه کړي او نیمه ګنټه 2 غنټه بیان شي یو حدیث پکې مونږ چې په دې حکم باندې ته ملي ته مسله راوستي
ته ما دې راوسته چې مال د عوام د دې شوق پیدا شي. نو موقع ته وګورو علماء انتخاب چې کوي نو داسې عالم انتخاب کوي چې کومه موقع لراولې وته وی جګوري موقع دا یا ودا موقع دا نو ته ماته د دې موقع په مناسبت سره بیان کړي چې ما کوم خلک راغون کړي د ما د بچي ختم القرآن دی نو چې نور خلک راشي چې پای کې د خپل بچو د قرآن سره مینه پیدا شي ورته خپل بچي مطلب ته زما د بچي واده دی د ولیمې په ظاهر بیان کړي چې په سنت طریقه وشي نو چې نور خلک دینه صبر کوي. نو ما ولګېدم ما مثلا نه زده کړې نو چې راکړه ماشوم پیدا شو نو ډېر مې شروع کړی